السلام علیکم ګرانو شاګردانو امیدوارم چې روغ جوړ یاست. راځو د نن لوست چې دی هغه وربس پارټ آف سپیچ څلورمه برخه ده. بنیادي اول سبق دی د انګریزي ګرامر چې دا له چا نه زده د جملې نشي جوړولی. نو وربس څه ته وایي؟ اول د دې تعریف کو، بیا جملې، په جملو کې مثالونه، بیا په الفاظو کې مثالونه درته وایي درښایي. لومړی راځو د دې استعمال ته. د دې معنا ورب معنا فعل او وربس د دې جمع دي افعال. دې ته موږ په انګلیش کې اکشن ورډز هم وایي. او د دې تعریف دی وربس آر ورډز، وربونه هغه الفاظ دي لغات دي that show an action چې یو عمل ښکاره کوي in a sentence په جمله کې. دا یادولو وړ ده چې موږ د دې څخه مخکې نان پرونان ایجکټیو هم ویلي دي. اول هغه زده کړئ بیا دا پر ترتیب باندې، ځکه زموږ کلاس ته کورس په شکل کې دی، د ټولګي په شکل کې دی. نو دا خو د دې استعمال سلو چې موږ دا څنګه استعمالوو. آسان الفاظ کې موږ دا ویلی شو چې په دنیا کې هر څوک کوم یو کار کوي او عمل ترسره کوي هغه ته موږ وربونه وایو. هر فعل چې موږ کوو هغه ته موږ وربونه وایو. ناسته، ولاړ، هر څه دا چې موږ کوو دې ته موږ وربونه وایو. اوس به د جملو په شکل کې مثالونه درته ووایو. نو اوس راځو په جملو کې د دې مثالونه یا دا د جملو په شکل کې چې خبره ښه سپینه شي. نو اسد ډرایوز ا کار، اسد یو موټر یا ګاډي چلوي. په دې کې ورب چیرې دی؟ ډرایو دا چلول یو عمل دی. موږ ویل چې ورب چې دی یو عمل یو کار ته وایي. حمید ډرینکس ټي، حمید چای څښي. دغه څښل یو عمل دی، یو فعل دی، یو ورب دی. او وی پلی فوټبال، موږ فوټبال لوبوو. په دې کې چې دی پلی د یو عمل دی، یو کار دی، او دې ته موږ ورب وایو. دا رقم په الفاظ کې راځي مثالونه. خو د دې څخه مخکې چې موږ دا الفاظ درته ووایو د یادونې وړ ده که تاسو دا زموږ ویډیو د چینل له لارې ګورئ که یې د فیسبوک له لارې. چینل سبسکرایب او فیسبوک فالو کړئ او ویډیو لایک کړئ، ځکه موږ تاسو ته دا رقم کورس وایو، سبق وایو. نو دا رقم ویډیو به تاسو ته مخته نورې هم راځي، سبق به هم راځي. نو راځو اوس الفاظ په شکل کې د دې مثالونه وربوده، لکه وړ، کرن، وا، کرایټو، مو. دا ګرده تنک یو دا ټوله وربونه دي.